السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. باران ولې نه کیږي؟ د شنه اسمان و څاڅکو ته حیوانات هم انتظار دي او انسانان هم انتظار دي. باران ولې نه کیږي؟ ایا په دې باندې موږ پوهیږو چې ولې دغه د الله د رحمت اوبه پر موږ باندې بندې دي؟ ولې د الله د رحمت څخه موږ بې قسمته یو؟ ایا د حیواناتو قصور دی؟ حیواناتو د الله نه فرمانی کړې ده، مځکې د الله نه فرمانی کړې ده چې باران اوري؟ او که په موږ انسانانو کې او په موږ نارینه او ښځینهو کې قصور دی؟ د مجاهد رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی، وایي چې کم وخت په انسانانو کې ګناهونه ډیر سي، په مؤمنانو کې الله جل جلاله باران ور باندې بند کی، بارانونه نه ور باندې کیږي. نو کم وخت چې بارانونه نه کیږي، مځکه شنګښتیا نه راوړي، مځکه چې شنه وي، مځکه چې زرغونه وي، په بارانو باندې مځکه شنه کیږي، په بارانو باندې واښه راشنه کیږي. نو کم وخت چې مځکه وچه سي، واښه نه راشنه کوي، حیوانات وږي سي، حیوانات وږي سي. نو کم وخت چې حیوانات وږي سي، حیوانات څه وایي؟ وایي لعنت یې پر تاسو باندې، لعنت یې پر تاسو باندې، ستاسو د معصیت په وجه باندې، ستاسو د ګناهو په وجه باندې الله پر موږ باندې هم رحمت بند کړي، ستاسو د ګناهو په خاطر وایي الله پر موږ هم رحمت بند کړي. موږ هغه خلک یو چې زموږ په وجه باندې پر حیواناتو باندې هم باران نه کیږي. نو موږ هغه خلک یو چې حیوانات هم لعنت را باندې وایي، نو ملائکه به لعنت نه وایي؟ او که به الله لعنت نه را باندې وایي؟ راځئ چې الله ته مخ کو، راځئ چې تائبین توبې وکاږو. حیوانات زموږ په ګناهو باندې وږي دي، زموږ د ګناهو په خاطر باندې دی وږي دي، پر دې باندې هم باران باندې زموږ په وجه باندې، زموږ د ګناهو په وجه باندې. آیا زموږ په اسلامي معاشره کې کم څه نه دي سوي؟ له قتله تر غلا تر زنا تر شرابه تر لواطت کم څه زموږ په جامعه کې نه دي سوي؟ کافر خو د الله دشمن دی، الله دارالدنیا ورکړې ده، که بارانونه ورباندې کیږي، که واورې ورباندې کیږي، که سپینه او سره زر الله ورکوي، خو د دې دپاره دا دنیا جنت دی. خو مؤمن ته الله جل جلاله څه وایي؟ وایي په عبادت مکلف یې، په شریعت مکلف یې، په تقوا مکلف یې. نو دا الله یو تنبیه او آګاهي موږ ته راکوي چې تاسې معصیین یاست، تاسې ګناهګاران یاست، تائبین سئ، باران مې در باندې بند کړ. نو الله جل جلاله وایي دا مې هم په وس پرده چې د قهر ډبرې در باندې وروم او په مځکه باندې مو ننباسم، هغه موږ سر نه خلاصوو. او دغه رنګه عمر بن خطاب راته مبارک فرمایي، وایي تاسو چې استسقا کوئ، مغفرت ته الله جل جلاله څخه وغواړئ، الله جل جلاله به پر تاسو باندې رحمت نازل کړي. موږ معصیین یو، ګناهګاران یو، راځئ الله جل جلاله ته تائبین سو، توبه وکاږو او مغفرت وغواړو د الله څخه چې یا رب زموږ په ګناهو باندې حیوانات منع سه، زموږ په وجه باندې دوی ته سزا مه ورکوه. یا ربه موږ قاصرین یو، ستا په عبادت کې مو کوتاهي کړې ده، ستا په بندګۍ کې مو کوتاهي کړې ده، الله پر موږ باندې رحمت نازل که او ګناهونه مو معاف که. نو که استغفار ډېر ووایو، الله جل جلاله به د دې استغفار په وجه باندې د رحمت دروازې را باندې خلاص کړي. او که دا رنګه په غفلت کې وو، د نور عذابو امکانات هم سته. او دغه رنګه وایي د عیسی علیه السلام په زمانه کې وچکالي راغله، راووتی
عیسی علیه السلام استسقات عیسی علیه السلام و دې خلکو ته وویل ول په تاسو کې چې هغه چا ګناه کړي هغه دې وګرځېږي. یو نفر د عیسی علیه السلام سره پاته سو. هغه یو نفر و چې په یوه سترګه باندې ړوند و. عیسی علیه السلام څه ورته وایي؟ ایا تا هېڅکله ګناه نه ده کړې؟ وایي نفر ورته ویل ولې وخت په دغه سترګه باندې هغه څه ته راسه وکتل سول چې کتل نه ورته روا، نو دی وایي هغه سترګه ما ړنده کړله. عیسی علیه السلام څه ورته وایي؟ وایي دعا کوه، زه به ستا پر دعا امین وایم، الله جل جلاله به باران ووري. وایي هغه ځوان دعا کوله، عیسی علیه السلام امین وایو، فسقاهم الله عز وجل، الله پر دې باندې د رحمت دروازې خلاصې کړلې، رحمت دروازې ور باندې خلاص کړلې، باران ور باندې شروع سو. نو استسقا باید مؤمنان وکړي. د استسقا ترکه به هم بیا در وښیم او هغه مستحبات د استسقا به هم بیا در وښیم. او دغه رنګه و د سلیمان بن داود علیهم السلام په وخت کې دی و خپل اصحاب ووتل دپاره د استسقا. نو سلیمان علیه السلام یو میږی ولیدی. دا میږي یو پښه پورته کړې وه، طلب یې کو د الله جل جلاله څخه چې عربه پر موږ باندې رحم وکړه، د انسانانو په ګناهو باندې موږ منع سه. سلیمان علیه السلام وایي خپلو صحابه کرامو ته ویل ارجعو، وګرځېږئ، باران کېږي. دغه میږي د الله څخه طلب د باران وکړي، الله باران ورباندې وکړي. څونه حیواناتو به طلب د باران کړي خو الله یې نه کوي، خو زموږ ګناهونه ډېر زیات دي، زموږ نافرماني ډېره زیاته ده. نو فقهای کرام د استسقا متعلق خپل بحث په هره فتاوا کې کوي. باب الاستسقا، د استسقا طلب د الله څخه د باران کول په استغفار او په حمد او په ثنا سره. خو په لمانځه کې د استسقا فقهاو اختلاف کړی دی چې په جومات یې ورکول سي که انفرادي ورکول سي. په دې ایتولانې بحث دی. نو خو استسقا ته به خلک وځي تر 3 ورځو پورې، هغه به پیدل ځي، په پښو به ځي او په داسې لباس کې به ځي چې هغه پاک وي خو خیرن وي، زاړه وي. داسې د خیال په کالو کې به نه ځي. او ډیر متواضعین و خاشعین او متذللین ناکسین رؤوسهم، سرونه به ټیټ کړي، پر دې خپل ګناهو باندې به تائبین وي، توبه به کښلي وي او شرمیږي به لکه سړی چې د یو چا حضور ته ورځي چې ربه موږ خو مجرمین یو، موږ معاف کړه. مخکې تر وتلو د استسقا به وایي خیرات کوي هره ورځ او تجدید د توبې به کوي او مغفرت به غواړي. و حیوانات یې هم وباسي او حیوانات او بچیان دې وایي سره لرې کړي چې ښه غوغا دلته ګډه سي، د الله رحمت نازل سي، الله په عجز خوشحاله کېږي. نو چې په حیواناتو کې اولاد او مور سره جلا سي او سپین ږیري او کوچنیان دې هم وایي وباسي، ځکه هغه ضعیفه دي. د الله جل جلاله پر ضعیفانو باندې رحم راځي، پر داسې متکبرینو باندې لکه موږ رحم نه کوي، پر داسې متکبرینو باندې رحم نه کوي لکه موږ چې استسقا ته به هم په خیال او په فخر او په شوکې روان. په هر حالت کې به زموږ سره فرعونیت وي. په استسقا کې به هم په موټرانو باندې فخر کوو. استسقا ته به په پښو خلک پیدل ځي، وځي به داسې یو صحرا ته به وځي، مهسې وه د مکې مکرمې او د بیت المقدس. دغه رنګ اهل د مدینې هغه دې په مسجد نبوي کې وکړي او په استسقا کې دې دعا وکړي. امام دې مخامخ و قبلې شریف ته ودرېږي او انسانان دې کښېني مخامخ و قبلې ته. امام دې دعا کوي او
دغه خلک دي د امام پر دعا باندې امین امین وایي. نو راځي استسقا پر هغه طریقه باندې وکړو لکه څنګه چې فقهاو کرامو د هغې طرز او طریقه راښولې ده. الله به پر موږ باندې د رحمت دروازې راخلاص کړي. او که استسقا ته وتل هم زموږ لکه د اختر ورځ دي داسې په خیال او په ناز باندې وځو، د الله د رحمت دروازې به څنګه را باندې خلاصې شي. نو ماشومان وباسئ، سپین ږیري وباسئ، حیوانات وباسئ چې الله د رحمت دروازې را باندې خلاصې کړي. او یوازې دعا کول باید هر مؤمن په اخلاص باندې اودس وکړي او درود ووایي او مغفرت د الله څخه وغواړي او په کور کې خپل ماشومان او بچان راټول کړي او لاس پورته کړي او دا دعا وکړي: اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. ځکه د انس رضی الله مبارک څخه روایت دی، وایي دخل رجل، یو صحابي مبارک راغلی د جمعې په ورځ باندې، ورسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم قائم یخطب. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خطبه ویله. هغه صحابي ورسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي: یا رسول الله هلکت الاموال، مالونه هلاک سول. یا رسول الله دعا وکړه چې الله جل جلاله پر موږ باندې باران وکړي. فرفع رسول الله یدیه، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاس پورته کړ. یا رب خو رسول الله هم نه دی حیات چې زموږ غم وخوري. موږ خو په ګناهو بار یو، موږ خو په داسې جامعه کې ژوند کوو چې نر او ښځې، علما او عوام ټول په ګناهو په معصیت باندې مبتلا یو. ربه پر موږ باندې برحم څنګه وسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاس پورته کړ، ول اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. یا رب پر موږ باران وکړه، یا رب پر موږ باران وکړه. انس رضی الله مبارک وایي زما د قسم په خدای اسمان تک شین و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعا ختموله، په اسمان کې ورېځې پیدا سوې، داسې باران شروع سو چې موږ له مسجد ته راووتو چې 6 ورځې مسلسل موږ بیا د اسمان مخ نه ولیدی. راتلونکي جمعه بیا دغه صحابي راغلی، ول یا رسول الله مالونه هلاک سول، کورونه ونړېدل، دعا وکړه چې الله جل جلاله باران باندې کړي. رسول الله لاس پورته کړ، ول اللهم حوالينا وعلى علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. نو انس رضی الله مبارک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعا ختمه سوه، په اسمان کې شینوالی پیدا سو. نو دا هغه څه دي چې پر موږ د الله د رحمت دروازې بندې سوې چې موږ ګناهو ته مخ کړې ده. که موږ الله ته مخ کو، الله به رحمت هم باندې را نازل کړي. که موږ الله ته مخ کو، الله به رحمت را باندې نازل کړي. ایا اوس چې کوم مؤمنان دي، که نارینه دي که ښځینه دي، ایا د دوی په سترګو باندې فیسبوک او موبایل ډېر کتل کیږي او که د الله قرآن ډېر په کتل کیږي؟ ایا د دې مؤمنانو په لاسو باندې موبایل ډېر استعمالیږي که د الله قرآن ډېر پر اخیستل کیږي؟ ایا د دې مؤمنانو چې دا اوس په جامعه کې موږ ژوند کوو، د دې قدمونه و فوټبال و کرکټ او نور د لهو د لعب ځایو ته قدمونه ډېر اخلي او که د الله کور و مسجد ته قدمونه ډېر اخلي؟ الله دې رحم وکړي. کتاب الاذکار د امام نووي صفحه 145 او دغه رنګه حاصل تحتوي علی المراکل الفلاح صفحه 550 باب الاستسقاء او دغه رنګه کتاب دعا د امام طبراني رحمت الله علیه مبارک حدیث رقم 955 باب نمبر 150 صفحه 1252. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. راشد رحمت بران
اخستی اور دی ژوند لکه د کلي د چنار اخستی اور دی راشه د رحمان راشئ زما اوښکې ورله یوسئ بلبلانو راشئ زما اوښکې ورله یوسئ بلبلانو سوځي درنه ښکلی سوځي درنه ښکلی لاله زار اخیستی اور دی ژوند لکه د کلي د چنار اخیستی اور دی راشه د رحمان راشه د رحمت بارانه ښار اخیستی اور دی ژوند لکه د کلي